دا خو د منافقت زمانه ده عزیزانو، منافقت زمانه ده. داسې دا منافقت مخ ته تللی دی. زه پرون کراچي ته ولاړم، مخصن یو پروګرام یو واده و، هغه لره ولاړم، سهار وختي بېرته رالم. نو پر ایرپورټ باندې یو زنانه وه، ډاکټره وه، هغې ما ته مولوي صاحب ستا سره مې کار دی. خیر زه ورته ودرېدم، نو ما زړه غورځېدی، ما لاس نه چې څوک تصویر واخلي چې ملا خو دغه دی، غټې غټې خبرې چې کوي، هسې منافقه زمانه ده. بیا به زه څه چم کوم، بیا به زه خلکو ته څنګه سر ورخلاصوم. صحیح دا اوس کې موږ هغه دوبۍ له تللي وو، نو زه عام طور لنګوټه تړم، بیا چې په کمره کې یم، بیا کور کې یم خولۍ په سر کوم، بیا چې یو ځای ناست یم بیا خولۍ هم نه په سر کوم. کور کې سړی ناست لږ سر ناست دی. زما 3 تصویرونه چا جوړ کړي وو، یو د لنګوټې هغه، ول دا چې کله دوبۍ ته رسېدی لنګوټه یې تړلې، بیا ګوره په هغه ځای کې دغه دی خالي خولۍ په سر ده، په دا بل ځای کې خولۍ هم نه ده په سر. دا د دوی خباثت دی، منافقت دی. مال دی پسې ګرځېدی چې مولوي صاحب یو ځای بیا په پتلون کې موږ ووینو. دا ارمان دې نه پوره کېږي. زه دا خپل ژوند، زه آزاد ژوند غواړم. زه ستا د وجې سپین کالي نه اغوندم، ملایانو غریبانو ستا د وجې سپین کالي اغوستي. یاره مشر حاجي صاحبه څه وایي؟ پرېږده مشر حاجي پرېږده. مشر حاجي د الله او د رسول په خاطر پیسې نه پورته کوي، او تا د دپاره سپین کالي اغوستي دي. ته آزاد یې، زه به ستا غلام یم. دا نشي کېدلی، هېڅ کله نشي کېدلی. منافقت به زه هم نه کوم، او هغه څوک دې هم نه کوي چې څوک یې کوي. دا سلسله به پرېږدو.